خلک وایي که نه وایي د روژې هر ماښام اختر دی وایي زرې زرې د پېشمني د لاسه جومه پېشمني د خوبه پاڅېدلي ډېر خلک یې هلکه پاسه که نه پېشمني وکړه نه پاسه بس بس زه موړی یم زه په ناره نیسم ناروا دي مکروه دي په ناره به نه نیسئ پېشمني ته رسول الله مبارکه غذا ویلې ده یو صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک را آواز راکړه هلموا الی الغداء المبارک هلموا الی الغداء المبارک پېشمني له راپراشه چې دا ډېر مبارک شی دی مبارک زموږ علماو یو برکت یې دا دی چې پېشمني دې وکړه نو ته به موړې روژه به ښه اطمینان سره ونیسې او که مو پېشمني دې ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا په دا روژه ستومانه پېشمني دې وکړه تنده به دې نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي اوبو په وجود کې دې اوبه پرتې دي په رګونو کې دې رطوبت او اوبه پرتې دي او که پېشمني دې اوبه نه څښلې چای دې نه څښلې 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کمې اوبه د شپې پرتې دي متیازو کې خوله کې بوځي نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده ناجوړه به شي ناجوړه به شي یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې تنده به دې نه لګي نو اطمینان سره به روژه ونیسي او دویم برکت د دې څه دی دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کېږي دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره انما الاعمال بالنیات نیت ته دا دی چې دا خوراک دی لکم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دي چې د روژې تکلیف راته نه او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم المبارک او بعض علماء یو برکت بلم دی اسنګه زمارونو وره چې مخکې روژه فرض شوه نو قانون بسو قانون بدو چې سړی به روژه به دی به اوده شو روژه به شروع شوه روژه به ما تکړه ماښام بیا به کله روژه شروع کېده چې کله به سترګې ورلې اوده به شو که روژه به نه مو ماته کړې او اوده به شو بیا به روژه شروع شو که 9 بجې به اوده شو که 10 به اوده شو بس روژه به شروع شو یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې نو کور ورکه رسنو بیبي ته وایي د خوراک څه شته بیبي ورته وایي چې خوراک خو څه نشته ودرېږه ګاونډیانو کره دله څه ګورم دې غریب ستړی و کار یې کړی نو د ډډه واله چې ډډه واله خوب ورغی غریب له چې ښځه یې راله او دې خاوند ته یې وکته واخی به اوهو زما خاوند غریب ټول ورځ خدمت وکړه مزدوري وکړه دا خو غریب اوده شو خوب خو د انسان په اختیار کې نه کنه بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راشي دا خو غریب اوده شو دا خو د بیا روژه شروع شو هغې غریب خوراک راوړه او دې اوده شوی خوب سره روژه شروع شوه چې شروع شوه روژه چې ورځ ورپسې روژه ده نو اوس خو پېشمني نه شي کولی روژه شروع شوې ده چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر بس د شپې خوراک جیز خوره اوبه مسکې کم وخت پورې که ودم شي پروا نشته چې را پاسې نو خوراک سکاک کوه کم وخت پورې کوه چې تر څو سبا نه راختلې نو ګوره مبارک ویلی شو مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو دا د رسول الله مبارک امت د خدای یو تحفه ورکړه د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي نو دا برکتي شی وي که برکتي شی نه نو روحاني برکت جسمانی برکت روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان او دې کې د الله شي کې یو حکمت دی که داسې نه وي که نه اوهو جي دا روژه خو ډېره ګرانه ده اوس چې ځان ته رایادی مړه زموږ داسې روژه ده هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله که هغه وي مونږ به بیا نیوله د الله حکم به خو الله ته ډېر لوی مهربانه ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسان وکړه یو دا مسله وه یو بله یو مسله هم پکې وه درته به یې ووایم ځنو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منه و په روژه کې
بس چې میاشت به ولیدلی شوه نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کول، د شپې هم بند و، د شپې به هم نه نږدې کېدی، چې اختر په اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده. نو ګرانې انسان ته به د انسان خواهشات غالب وي. د بعضې صحابو نه پکې داسې څه واقعات هم وشو، نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړه، هغه اجازت هم رب العالمین ورکړه په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روژې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي. ګوره صحابو څومره سختې روژې وې، موږ ته الله اسانه کړه. دغه روژې به صحابو په خپلو ماشومانو نیولې، نو پېشمني له به یې پاسو. نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمنۍ خوړل سنت دي، دې ته خامخا پاسئ، خامخا. بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم، زما انشاءالله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي. د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ، زیات نه خیر دی، څو منټه، نیمه ګنټه. نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي نو ښکلې پا بسې نو اودس به وکړي. نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو 8 رکعته لمونځ کېږي، مزیدار. څلورم کولی شي، دوم کولی شي، شپږم کولی شي، اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې 8 رکعته، نو بیا په دغه 12 منټه کې سړی روټۍ هم خوړی شي، هېڅ مشکل نشته دی. نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ. قسم دی حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، بخاری حدیث دی، وی نبی علیہ السلام به د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به یې دونه مشقت نه کو. هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو. تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کول، بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض و، همون فرض دی، مستحب دی، سنت دی، او په هغه فرض و. خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو نو په نورو میاشتو کې به یې دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت. نو اسې پېشمني له پاسو که نه، چې پېشمني له پاسې نسواري خو خامخا پاس، دا خو ماته معلوم. هغه خو که پېشمنۍ کوي که نه کوي، خو خوله کې به غونډس کې لازمه نه چې غریب خو بغیر د دې نه کار، یاره د دې مردار نه خو په دې روژه کې ځان خلاص کې. دا یو میاشت ده، بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي. کوشش وکړې، قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کړئ. د خدای نه سوال وکړئ، خدایه دروازې دې بند کړي دي، بس ځان ته ساتم. نو نسواري کاکا او خامخا نسوارو لپاسي، نو چې نسوارو لپاسي نو خدای له نشي پاسېدی، پېشمني نه نشي پاسېدی، خو له سره پارېندې ولک پاسه او دس مات کا او ښکلی اودس وکړه او مونځ وکړه. چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ښځې تکړی، ښځې څونه محنتي دي غریبانانې، د یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي، تاله چیم پخه کړي، تاله خوراک هم پوخ کړي، او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي، ای ناوخته دې پاسه که نه، پاسه که نه ګلدین کاکا پلاره اله شابه ناوخته کېږي، او ته ورته ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل لمونځ کوي. یاره ښځې ډېرې تکړه دي، ډېرې تکړه دي، خپل تهجد وکړي، 2 وکړي، 4 وکړي او خپل تهجد وکړي. نو مهرباني وکړئ، پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ، په دې الله خوشحالېږي. او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده، په رمضان کې بیا اخري شپه ډېره قیمتي ده.